ملګرو څنګه یې؟ زه غواړم چې کم ملګري دلته لږ لږ لیکل کوي، نه هغه دې د لږو لیکلو په ځای باندې ډېر لیکل کوي یا دې خبرې کوي. لکه څنګه چې زه دلته کې راځم، زه اوس روان یم یو ځای ته، خو زه تاسو سره خبرې کوم نیغ په نیغه. نو داسې خبرې کله چې تاسو یو ځای ناست یئ او د پښتو خبرې کیږي یا د پښتو د ادبیاتو خبرې کیږي، د ژبې خبرې کیږي، د پښتونولۍ خبرې کیږي، نو هغه دلته کې موږ سره تاسو په برخه کوئ. ځکه چې ډېر خلک داسې وړې وړې خبرې کوي، بیا دومره ډېر زیات پوسټونه وشي چې کوم د کار خبرې دي نو هغه بیا لاندې لاړې شي. نو تاسو دا مننه وکړئ چې دلته کې لږې خبرې کوئ، خو د کار خبرې کوئ او لږ غونډه کې داسې دغه ته ځئ تفصیلاتو ته چې خلک په هغې باندې پوه شي. دا نه چې څنګه چې په نورو ټولګو کې او ټولنو کې زه وایم چې دا ځای چې دی دا د پښتونولۍ او پښتو ژبې دپاره یو داسې ځای جوړ شي چې په هغې کې ټول خلک راځي او د یو بل سره خبرې کوي. نو زه دا غواړم چې ملګري دلته کې وړه وړه پوسټونه نه کوي، په هغې کې د داسې خبرې کوي چې څه د پوهې خبره پکې راشي، او که تاسو داسې څه خبره لیدلې وي چې هغه د نورو خبرو نه بیله وي. که تاسو په غني خان باندې څه ورکول غواړئ، نو په غني خان باندې به زه تاسو ته وینا کوم. نو غني خان اول وګورئ، دغه یو څو شعرونه راواخلئ، په هغې باندې یو څو خبرې وکئ. نو چې دا ځای داسې نه وي کوم چې د نورو ځایونو غونته کې هر وخت یو سړی یو شعر وګوري یا یو ټپه وګوري، یوه لنډۍ او هغه راوړي او دلته کې ولیکي او بس بیا لاړ شي. نو کم لیکل چې تاسو کوئ، په هغې لیکلو باندې بیا وروسته بحثونه پکار دي. دا نه دی چې بس ته راغلی او بس خبرې دې وکړې او بیا لاړې. کم لیکل چې تاسو کوئ، نو په هغې پسې بیا پستنه راځئ او بیا ګورئ چې تاسو په دې لیکلو باندې نورو خلکو څه لیکل کړي دي که نه دي کړي. نو دلته کې یوازې پوسټ ورکول چې دی نو هغه نه دي پکار، په هغې پسې بیا د خلکو نه تپوسونه پوښتنې کول غواړي چې تاسو په دې لړ کې څه وایئ، په دې هکله تاسو څه وایئ، او پښتو داسې وایئ او لیکئ چې په هغې کې د نورو ژبو ټکي نه وي. نو زه به ستاسو ډېره مننه کوم که تاسو زما سره ملاتړ وکئ او ما سره مرسته وکئ چې دا ټولګی، دا ټولنه د پښتنو او د پښتنو چې څومره سیمې دي د هغه ټول خلک راغونډ شي، دلته راشي، زموږ سره خپل نظرونه، خپل فکرونه هغه په برخه کې، او داسې د پښتو لپاره موږ داسې یو ځای جوړ کړو. ځکه چې پښتانه چې دي نه هغه ډېر زیات سپېڅلي خلک دي. په پښتنو کې خدای پاک ډېر زیات صلاحیتونه ورکړي دي. نو زه غواړم چې دا خلک ټول راجمع شي، یو ځای شي، دا غونډه وکړي او په دې غونډه کې داسې خبرې وکړي چې د هغې نه نورو خلکو ته پوهه ترلاسه شي. دا نه چې تاسو بس راځئ یو دوه خبرې ولیکئ او بیا لاړ شئ. نو عبدالحق صاحب هم موږ سره دلته کې نیغ په نیغه دی. نو عبدالحق صاحب ډېره مننه چې تاسو لیکل کوئ، خو تاسو خو ډېر پوهان خلک یئ. نو لږ زما د ستاینې په ځای باندې که تاسو لږې خبرې وکئ، ولیکئ، ووایئ. ځان ته دا موبایل مې نیولی دی، ګوره زه اوس په دې ګاډي کې روان یم، دا موبایل مې نیولی دی، تاسو سره خبرې کوم نیغ په نیغه لایو. نو دا څه دومره ګران کار نه دی، بس خبرې کوئ یو بل سره، خو داسې د کار خبرې کوئ. خلک راشي نو بس هغه دوه خبرې وکړي بیا لاړ شي، ورک شي. نو دغه دا نه ده پکار. کومه خبره چې موږ شروع کړو چې هغه بیا سر ته ورسوو، او که سړی یو خبره سر ته نشي رسولی نو هغه بیا په دغه سړی چې نه دته دی بریالی کېدی نشي. بریالیتوب دا دی چې ته یوه خبره د هغې تابعه وکړې او هغه بیا ته سر ته ورسوې. نو که سر ته نشي رسولی نو ته بیا داسې کس نه وي چې ته به په دې خبره باندې پوه شې. نو څومره ملګري چې دلته راځي، څومره غړي چې دلته دي، هغه ته زما دا مینت ده چې کله دلته راشي څه ولیکي بیا هغه خپل لیکل دی هیری نو، په هغې پسې بیا د نور ملګرو نه دې پوښتنې کوي، د هغو نه دې تپوسونه کوي چې تاسو په دې هکله باندې څه وایئ. نو دا نن زه راغلم چې زه خپلو ملګرو ته یو څو خبرې وکړم. ډېره مننه.